د لوی بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرچکي د پاکستان هوایي بریدونو په ځواب کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په مراکزو باندې انتقامي بریالي عملیاتو ترسره کېدل. د هیواد د رسنیو مرکز کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د جګړې په اړه خبري غونډه کې معلومات شریکول او په مصر کې د ترافیکي پیښې له امله د 3 قطري ډیپلوماټانو وژل کېدل. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د 1404 کال د تلي شلمه نیټه ده. زه عزیم دا بشپړ خبرونه دي. ملي دفاع وزارت وایي چې د اسلامي امارات وسلوال پوځ د پاکستاني پوځ له لوري په مکرر ډول د افغانستان د حریم د نقصولو او د افغانستان په خاوره د هوایي برید په ځواب کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په مراکزو انتقامي بریالي عملیات ترسره کړل. د ملي دفاع وزارت په وینا دغه عملیات تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېدل. ملي دفاع وزارت دغه راز ګواښ کړی که مقابل لوري بیا افغانستان حریم نقض کړي زموږ وسلوال پوځ د خپل حریم دفاع ته چمتو دي او کلک ځواب ورکړي. د اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د افغان سرتیرو په بیگانی انتقامی عملیاتو کې 58 پاکستانی پوځیان وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې په دې عملیاتو کې تر 10 ډیرې پوستې نیول شوي وسلې او نور پوځي مهمات هم په لاس راوړل شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي چین ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د هاینان ښار له مهمو اقتصادي صنعتي او لوژستیکي تاسیسات څخه لیدنه کړې ده. ښاغلي عزیزي په دې لیدنه کې د هایکو بندر له تاسیساتو او نوي ترمینل د هایکو عمومي ازادي سوداګري صنعتي سیمې او د هایکو د هوایي ډګر د آزاد عمومي سیمې څخه لیدنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا لیدنه د چین د آزادو سوداګریزو سیمو له وړتیاوو او بریالیو بیلګو سره د بدلتیا د سوداګریزو توکو د ترانزیت په برخه کې د همکارۍ د فرصتونو د ارزونې او د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د پراختیا په موخه ترسره شوې ده. په قاهره کې د قطر سفارت ویلي چې د مصر سویلي شرم الشیخ ښار ته نږدې د یوه ترافیکي پیښې له امله 3 قطري ډیپلوماټان ژوند بایلل دی. د قطر سفارت دغه ترافیکي پیښه خواشینونکې بللې او زیاته کړې ده چې دغه پیښه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.